چې چیړما د جانان سره خبره لا زیاتیږي د هجران سره خبره. دا لایو راتل خي که دا خني دا خشي نه دی سر زه خو یم چې خپل ځای ختمولو دپاره مطلب څوک خپل ځای ختموي نو لایف دې راځي که ځای نه ختموي ګټه چې په ځای پرته نو ورته نه ښکاري. څوک چې په چا باندې مین سي په زیارتونو کې غواړي شهنائیوں کی صدا کہہ رہی ہے. پښتنو کشر منو خامخا به مې وال خوړلي دا خو چې ته پړه غوزار خوړل خامخا ولې ناصر لته مې امتې خوړلي او پاس پاس مان راشه جانانا لارې کوڅې د غمازانو ډکې دینه. دن ستا جهان داسې غمجن دی که نه تاسې مست دی؟ سر غمجن خو نه دی مست یم پتا پسې مې لیونې خیالونه چې هغه تلې دې راغلې نه دي. راشه بیا موسم لیونی سوی دی سمې د باران وریږي نن دا زړه لیونی مې صرف تا غواړي دې باران سیلې نه خفه شوی یم تمې د همزولو سره سیالا کړي تمې خپېرې بدرې جمالا کړي تا د موسی خان نظر راونکو زه د ګل مکۍ نه خفه شوی چې چیړما د جانان سره خبره لا زیاتیږي د هجران سره خبره چې رقیب یار په مخه یو ځای راشي ما نه هېره شي د ځان سره خبره. ډېره مننه علي جانا ډېره شکریه قدرمنو تاسو وایي چې نن د پروګرام آغاز د ټپې چاربې ته نو شو دا ډېر ډسټرب راته کله کله میسیج مو کوي یوسف جان ډېر دور جوړو موږ سره په سیمه زموږ د پروګرامونو چې کوم انتخاب تاسو له راځي یا ما ته راځي نو هغه ټول د دې د معاشرې او د درد دي د دې د تکالیف دي. علي جان سره زوړ سلام دعا دي نن پکې عمر کرالم ویره لکشم پوزیشن خو ګوګو هغه چې کتون کې هم خبر شي بهرحال به د خامخا کتون کې هم په لکونو کې دي د ځان خپل یو ځای جوړ کړی دی خو موږ وایي زموږ په پروګرامونو کې هم ستا د اواز لږ راښکاره شي چې موږ دا فلیور لږ بدل شي. علي جانه په خیر علي یار السلام علیکم سر ډېره مننه سر ستاسو د ټایم راکولو ډېره موده ما ستاسو کیمرمین ته چې کوم دی طارق بھائی ته ویلو چې ما سره سره مطلب یو ګیدرینګ داسې وکړه زموږ هم خواهش دی تاسو ګورو سر ستاسو مینوال یو تاسو موږ ته خبر را رسوئ د دې کې پی کې د سیمې نو لګیا یو سر ستاسو ډېر غټ فین یو او تاسو راغلئ موږ له دا زما دپاره ډېره غټه خبره ده سر تھینک یو سو مچ. خوشحاله شې علي جان عزتمن شي سړی د سویلیش نګر سره تعلق ساتي مومن دی د تقوی سره نږدې ساړو شاه یو کلی دی چې کوم ته خبر یې او کوم ته نه خبر نن د خبر شي چې علي جان دغه سیمې سره تعلق ساتي. علي جان لایو راځي چې تا کله سر جی بس داسې خاص خو نه راځم او دا آسان کله کله میسیج وکي په واتس اپ باندې کله کله نه بلکې غوبل سٹارټ کی وای راشي دا لایو راتل خي که دا خني دا خشي نه سر زه خو یم چې خپل ځای ختمولو دپاره مطلب څوک خپل ځای ختموي نو لایف دې راځي که ځای نه ختموي ګټه چې په ځای پرته نو ورته نه ښکاري نو راتلل نه دی پکار سر. یس سر ما ډېر مرګر وي ته مې لایو راشه کېنه کله نو ما ته هول پته چې لایف زه به راشم زه به څه کوم بیا مې څه مرګرو نه تپوس وکړو چې سر ما ته چې راشي
نو دا کنزل دی وینا دا بلا خشي دی پکې نو ما مقصدی کار پکې بیا نه کیږي نو مقصدی پکې سم نشته دی بس نه پکې میسج شته نه پکې د پښتونستان د پاره یا د پښتنو د پاره صدا سي خصیص ته دی بس دغه د چې بس مثبت کار پکې نشته جی سر تا باندې پنشمنت وکاو په ما پنشمنت وکاو لکه هغه فضول قصې خطرې دي سر پښتوني سندره کې او شوقیه کې شوق مې دی سر او ډېر داسې دغه راته پېښې کور نه پې ویستلی شی روټۍ نه مې پې پاسېدلی شی دغه کړی یم که نه ته پې خوړلې که نه دا راته وایه او وال مې پې خوړلي دا کشر یم د پښتنو کشر یم نو خامخا به مې وال خوړلي دا خو چې ته پړه غوزار خوړل خامخا ولې نه سر لتې مې پې خوړلي سره څنګه ومنله بس بیا سر چې لکه مطلب څنګه وي ما چې خپل ځان له یو ځای جوړ کړی دی یو خپل لاین مې جوړ کړی دی په هغې نه څه اخوا دېخوا نه وځم لکه مطلب پښتونه چې څومره په دې کې وینئ تاسو زما فالوور شته دی داسې فیملیانې دي چې زما فالوور دي نو هغې دا مطلب نه دی چې هغه زما مطلب فالوور دي نو د هغې به زه غلطه فایده اخلم نو هغې ما ته د فیملی په شان ښکاري خویندې میندې دا ټولې ما ته ښکاري نو هغه چیز ما خراب کړی نه دی خپل ویلیو مې نه ده خرابه کړې شوقیه لګي او شوق کوم بس شوق مې دی سر هغې د وجې کوم سر علي جان په دې باندې راډو چې په غانا دې څه پیسې نه ګټي نه غانا د معاش ذریعہ ده بلکې اوس هم چې دی نو زه پورې قریب نوکرۍ کولی یو ځای بل ځای خپل ایکسپیرینس یې ترلاسه کړه اوس یې په یوټل لاس پورې کړی دی او هوسټل به انشاءالله ډېر زر راځي او افتتاحي هم پکې حاضري کوو نو د روزګار یو خپله سلسله ده داسې سړی چې کله خپل روزګار کوي د روزګار له کبله نور خلکو ته د رزق او وسیلې میلاوي نو زما په خیال چې دا ډېر اوچت کار دی طارق صاحب علی اشاره کوي وړه غونډه کې دمه واخلو نو دمه واخلو طارق صاحب دمه الو جی خو په دمه کې به ته چې چاند میډیکل سینټر دغه دمه را دغه پکې وګوره بیا راځو جی Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। रंग तम गोरा रंग तम गोरा स्पोखली दरता ओले नशम दाले ونه زړه صبر ولې نشم نه صبرېږي دالې ونه زړه صبر ولې نشم کدی خندلی نو ما بجړلی نو سمې لیدلی نو سمې کتلی نو رنگ تم ګورا رنگ تم ګورا سپخلی درتا ویلې نشم دالې ونه زړه صبر ولې نشم نه صبرېږي دالې ونه زړه صبر ولې نشم څوک چې په چا باندې مین سي په زیارتونو کې غواړي څوک چې په چا باندې مین سي په زیارتونو کې غواړي په تعویذونو ګزاره ده مینه لا تللې د چا په تعویذونو ګزاره ده مینه لا تللې د چا مینه بې توله هنګامه ده ډېر خالی جانا ما د هوټل ذکر وکړو نو ستا غوندې که سړی هم د بزنس سوچ کوي بس سر بزنس خو زه خپل هم پراپرټي ډیلینګ کوم سر دلته نو هغې سره سره چې کوم دی بس ما وایي چې دا سیټ اپ ځان له خپله کولاو کومه څه ایکسپیرینس هغه مې ګین کړی و سر نو د AKM په نوم باندې ریسټورنټ دی زما رنګ روډ د چیپ ګریل سره بالکل ټچ په ټچ باندې دی نو انشاءالله سر بس دعا کوئ چې الله یې کامیاب کړي دې پښتنو له انشاءالله ما داسې دغه راوړې دي ریسیپیز چې هغه به د ټول KPK کې یونیک وي د خیره سره او سالډ به وي او لکه نقصان به نه وي سر د دیسي چې کوم سوچه غوړي دي په هغې کې به ډیشز راوړم انشاءالله او دغې ته مې اراده ده خیره سره کار وکړو یو خو زما ایډیټر د عثمان صاحب هم ډېر کمزور دی او طارق چې دی نو هلکه ته سوچه غوړي وخورم صحت جوړ دی ښه علي دا راته ووایې چې غانا دا د معاش ذریعې چې کم خلک جوړ کړي نو آیا کار پکې چلیدی شي
سره هغې ته خو مې سوچ نه دی تللی نه زما چې کوم دی دا زه یو مومند فیملی نه بلونګ کوم سر زما الحمدلله د نیکه یو ښه سټیټس دی دا هم زه ډېر زیاته ناروا کوم چې لکه مطلب زه سینګینګ کوم بیسیک چې ما څوک پیژني هغې ته پته ده نو سر دا خو زما سوچ او ګمان نه دی نه چې کوم دی زما لاست ټایمه پورې چې زه به دا جوړېږم جست هغه شوق او هغه شوق سره د څه ټایمه پورې دی بس به ختم شي او بلکې ختم شوی هم دی بس اوس انشاءالله بزنس ته روان یو د خیره سره مخکې هم بزنس کیو او ستا د اواز ښکلا خو به تا ډېر تنګوي چې دا شی پرېږدې لا خو ډېره مې تنګوي به سر خو بس کله کله به سر د دې ماړه موږ به راځو که نه تارکه موږ ته به اوږه کې غږېږي که نه ولې تاسو ته به سپیشلی انشاءالله خپل دغه به کوو سر ګیدرینګ به کوو انشاءالله کاروبار کې کامیاب کړي جانه موږ به تا ته دعا کوو سوم امین سر سوم امین خپل اواز ته کله پته ولګي او ټپه چاربې ته سټارټ کوله نو کوم ځای نه سټارټ کړو شاته ویډیوز چاربې ته خو سر ما اصل کې نصرت صاحب ما ډېر زیات اورېدلی و هغه خو ډېر زیات هائی نوټس و بس هغې هائی نوټس نن سبا په پښتون کمیونټي کې هائی نوټس ډېر کم دي نو هائی نوټس باندې ګانا نه ده شوې نه چې څوک هائی نوټس ټچ کوي نو هائی نوټس باندې زما خیال و ما چې داسې څیز وکړم چې تللی شي هائی نوټ بالکل تللی شم سر ګیټار ضرورت نشته تارک او د مایک به هم تللو د مایک ضرورت هم نشته د ګیټار هم نشته دی زمزمه شه که نه ځه शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से परी आ गई है आ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है ډېر الله ډېر ښه علي جان وی چې هوټل کولاوم او نوې شی وي اب سوچ غوړي پای کې بتا سو اخلي پخلي کوي او علي جان وی چې کلیوال سړی دې سوچ غوړي خوري نه سکیم د اواز برکت هم ده بالکل سکم بالکل زما ډېر زیات خوښ دي نو زه یم چې دا چې څومره دا خلک دي لکه مطلب په دې ښار کې لکه دا څیزونه نشته دی سر ډېر کمی دی او دا سالډ څیزونه هم دي سر دا د دې سایډ افیکټ هم نشته او مطلب طاقتور هم دي نو زما سوچ او ګمان دا دی چې په دې پښتنو په دې خبره باندې دا یو ډېر نوي شي ډېر نوی به ځکه چې نن سبا مطلب چې څومره کې پی کې ګورئ نو داسې ریسیپیز نشته دی سر او پاس پاس مان راشه جانانا لارې کوڅې د غمازانو ډکې دینه ما درته ویل پوره بینا کې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه او یوه مې دا خبره ووره چې نر سړی به د لاس مرینه چې بې غیرته مې مړ نه کي چې غیرتي سړی مې مړه کې خون بخما آغا دلاړه پنا کېږي شالې رپېږي د چاکور بورانوینا اسمان تلار د خطونی ستا لیلا مجنون پاشکې خطل دینا
داستا د زړه د پاره پنیماش پر اعظم داستا د زړه د پاره پنیماش پر اعظم د کلینا تر خارا پنیماش پر اعظم د کلینا تر خارا پنیماش پر اعظم داستا د زړه د پاره پنیماش پر اعظم. یا خدای علی جان په دې आवाज کې درد ډېر دی یا به زموږ داړه ډېر نری شي وینو دن ستا جهان داسې غمجن دی که نه تاسې مست دی؟ سر غمجن خو نه دی، مست یم او په دې پښتو باندې هم مړ یم، په دې الفاظو هم مړ یم او دا دلته چې په دې خاوره باندې کم ظلم کېږي که نه پښتنو حوالې سره دا چې کم دردونه دي نو دغه دې هم راپارئ راویښئ دی او سر ډېر زیات بس نن سبا خو داسې ده چې سر سپي ته ازمرئ کارغه ته باز وایه وینو ته اوبه وایه که ژوند کوې. نو زما خو ډېر ارادي دي سر چې د الفاظو دغه کې سانګز ووایم داسې د پښتنې خاورې دپاره ډېر څه ووایم. دې درد له نه د خپل اواز ښکلا ورکړه چې دا لږ رابرسېره شي که نه ځکه چې خوږ اواز چې دا خو د الله ډېر لوی نعمت وي خو دا ډېر مثبت استعمال شي د خپلې خاورې دپاره استعمال شي نو څونه خبره ده. نو انشاءالله نیکسټ مې هم دا اراده ده خیر سره او دغه خو مې دا کړې دی زړه کې اراده چې د دې دپاره کار وکړم انشاءالله د پښتنې خاورې دپاره د پښتون دپاره کار وکړم انشاءالله. داسې غمجن در سره شته چې نور درنه څه وورو؟ او ولې نشته سر ډېر څه دي او سر بس زړه به ورته مضبوطوئ بیا سر بس راځه زموږ غوړاسې هم پارچې دونه مو ژړل یو ټوټه به تا سره مو ژړو موږ د جنازو خلکو موږ د ټپو چاربو ته کې چېرته پاتې شوي دا خو نن ته موږ له په لاس راړه موږ وایي څه تا نه به ټپو بس ښه مو وکړه ما ته هم ډېره زیاته ښه ولګېده او یو ځان راته داسې فیل شو سر چې زه واقعا سر ستاسو ډېر غټ فین یم سر تھینک یو سو مچ د راتګ. پتا پسې مې لیونې خیالونه چې هغه تلې دي راغلې نه دي خیال محمد صاحب پتا پسې مې لیونې خیالونه چې هغه تلې دي راغلې نه دي پتا پسې مې لیونې خیالونه چې هغه تلې دي راغلې د بڼو غشي دې لږ سم تېره کا 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 د زړه تڼا کې مې چاودلې نه دی چې هغه تلې دي راغلې نه دي پتا پسې مې لیونې خیالونه چې هغه تلې دي راغلې خالی جانا ډېر ښه او اواز ډېر لرې لرې پورې لاړ شي بس زه هم که تانسین وی ته به د املا ټپوله ډېر ښه آخري پیړو کې علي جانه دا راته ووایي چې د اواز ښکلا د الله ډېر لوی نعمت دی دا استعمال کړه د خپلې خاورې دپاره په دې چې کم دردونه کېږي موږ اکثر چې کله دا پروګرامس کوو او هغه چې بیا په کوم انداز یږدو نو موږ بیا هم ډېر کوشش کوو چې دې کې ډېر درد را نه شي ځکه په معاشره کې هسې هم ډېر تکالیف پراته دي. بهرحال موږ تا ته ډېر زیات خوشحاله شو د عمر په دې حصه کې چې ستا میچورټي ته ګورو ستا پوهې ته ګورو ستا مشاهدې ته ګورو ته د کار روزګار سړی کله کله ګیټار ته لاس کې او ټپه او چاربې ته که نو خلک د ځان سره یوسې
واره کاروبار تاسو ته ډیر ښه دی او دا جاری ساته. ان شاء الله بس غواړو چې دی هم ان شاء الله سپورټ راکړي دا پښتانه او راکوي بر الله د خیر سره الله پاک مهنت نه ضایع کوي. زه به خپل مهنت کوم ان شاء الله او دی له خپل خپل ریسیپیز راوړم خپل ډیشز به راوړم چې لکه مطلب دی له چې کوم دی ساید افیکټ نه وي او نقصان ورنه کوي او دی چې کوم دی هر کله چې کوم دی طاقتور او خوشاله و آباد اوسي د خیر سره ان شاء الله. الجان موږ ملاتړ کوو ان شاء الله. ان شاء الله سر بس اخري کې سم میسج ورکول غواړي کتونکو لا نوی کول ځکه چې نوی کول ستا ډیر فالو کوي ستا کتونکو ډیر زیاتې ته څه ویل غواړي. زه ریسنټلی ما اوس سټینګ له یو دغه کړی و اډورټایزمنټ مې کړو نو نوی کول لپاره هم دا خبره کوم سر چې دی نن سبا دا خلک په ډېر غلطو باندې سر دی پارټیز باندې فیلز باندې دا چې څومره هم دي که نه دا مردارې نو په دې سټینګ کې مکس کي او اسکي یا بوسټر کې مکس کي او اسکي که نه نو پښتنو دپاره زما ینګسټر دپاره دا دغه دی چې خپل فوکس په دغه باندې وکړي په ایجوکیشن باندې وکړي. ایجوکیشن چې کوم دی رڼا ده د خپلې خاورې دپاره دا رڼا چې تاسو مطلب په خپله مړه کړه نو د دې رڼا دپاره چې کوم دی خلک څه نه کوي خو دا که تاسو په خپله مړه کړه نو بیا به تاسو په خپله ذمهوار دی د دې خاورې ړانده به شو. بلکل موږ ته بس ښکاري نه څنګه چې اوس موږ ته نه ښکاري دغه شان به بیا هم نه ښکاري نو موږ ته پکار دی چې فوکس په ایجوکیشن باندې وکړو دې سیزونو نه قلار شو او خپل سټډي باندې فوکس وکړو. ټیک ټاک میک ټاک دی لایف سیزونو نه دا چې کوم دغې نه بدپریزي وکړو دا مردارۍ چې دا څومره پنشمنټس دي څومره خور مور یادېږي سپکاوالی راځي دا زما ملک تا ټارګېټ کړی ده بل ملک تا ټارګېټ ده ما خاوره تا ټارګېټ کړله او په ډالرو دپاره $100 دپاره چې کوم دی سیلف ریسپیکټ یې خرابول د خویندې میندې بېعزته کول نو دا موږ سره نه ښایي. موږ پښتانه یو موږ ډېر درانه خلک یو موږ ډېره غټه هسټري ده نو دغه پیغام و زما د پښتنو وروڼو ته. بالکل یو جهان من علي جان الله دې ژوندی لره تا ته خو لا ډېر ژوند پاتې دی دا کم سبق چې تا د ځوانانو له ورکړه دا همدغه شان جاري ورساري ساته. ځوان د دې مل دا سرمایه ده که چېرې دا موږ ضایع کړه نو زموږ ډېر لوی تاوان کېږي. دغه بچیان د خو زموږ سترګې دي دا واک اختیار ته دی هر څه ده د دې وطن دا به تاسو له راځي. موږ تاسو په نشه کې نه غواړو موږ تاسو په داسې مستۍ کې نه غواړو چې د خپله منظره هم نه خبره پاتې شي. ډېره مننه علي جانه خوږ اوسئ او آباد اوسئ. تھینک یو سو مچ سر تاسو د راتګ نه یو جهان مننه. اوس به د بل چا سره ناست وي ورته به وایي چې مین در باندې یما ما درته ویل پوره به یې نه کي د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه دا څنګه چې یما داسې نو ما د هر چا ښکلی مین شوم داسې شوما اسمان ته